ها دویم زه صرف دا ډېر اهم او دا ډېر یو ډیبیټیبل او ډېر یو اوږد غونډه کې ټاپک دی. موږ وایو چې د سوشل میډیا فیوچر به صحیح دا دومره دا مین سټریم میډیا موږ ګورو چې د مین سټریم میډیا ټوټل کیچ کړی دا ټوټل راغلی دا چې هغه څومره اهم پروګرام پریس کانفرنس هغه ټوټل راځي سوشل میډیا باندې هغه خپل دغه لایف کوي. خو موږ فیوچر یې ګورو. فیوچر د دې سوشل میډیا ډېر برایټ دی. برایټ په دې دی چې مخکې به داسې وه چې په یو ټي وي کې به کار کوو چې مین سټریم میډیا کې نیوز پیپر کې نو هغه به د پوره د یو سرکل نه بعد چې دغه خبر به پبلش کېدو. اوس په سوشل میډیا کې د یو ریپورټر سره دا اختیار دی چې هغه کله کانټینټ راواخلي یو ویډیو راوالي یو فوټو راوالي یو انفارمیشن راواخلي نو هغه د خپل ایډیټر سره ډسکس کولو ضرورت نشته. په فیکس باندې لیکل ته ضرورت نشته لیکلو ته ضرورت نشته ایډیټینګ ته دومره ټیکنیکل ایډیټینګ چې هغه ته دومره ضرورت نشته او پبلش کول چې دا هغه کې چانه اجازه نه خو چې پرې ټایم را پبلش کا پرې ټایم را پبلش نه کا لکه ټي وي چې کوم ریپورټران دي نو هغه چې کله ویډیو روغه کې هغه خپل دغه باندې هغه خپل چې کوم چوکاټ ته د هغه ټي وي چې کوم سټایل د خبره هغه کې روغ کې یو منټ یا 2 منټ ریپورټ روغ کې هغه لاړ شي بیا ورکه فرض کا په مین سټریم میډیا کې هغه ایشو نور ډیر زیاتونه کېږي چې دا لوکل ایشو چې د ریپورټر د سره ډسکس نه کوي نه پاغه باندې سره ډسکشن وکړي نو ډېر پیری هغه اهم زموږ لپاره اهمه خو په نېشنل لیول باندې هغه د هیڅ اهمیت حامل نه نو موږ په هغې په دغه باندې چې کم غټې خبرې دي هغه خو به پاتې شي مین سټریم میډیا ته خو چې کم لوکل نیوز دي لوکل نیوز زموږ د خلکو اوس یو دغه رخ شوی دی یو هیرس رخ شوی دی چې کوم ځای کې څه بلاست وشي یا څه واقع وشي نو د ډېرو خلکو به ضرورت نه موبایل به یې راغستی دی یو نه به تپوس کوي بل نه به تپوس کوي وجه سره چې کم سوشل میډیا دغه د خلکو مزاج چې دغه ډېر اګریسیو کړی دی د انفارمیشن اغستو لپاره هغه هیڅ کله صبر نه کوي هغه به په کراچۍ کې به واقع وشي هغه به ضرورت په نه هلته به څوک اشنا هم نه هم ټلیفون ولې کراچۍ کې به تپوس وکړي یا دا څه واقعیات شوي دي څه چل شوی دی څه چل نه شوی نو زموږ چې کوم فیوچر دی هغه هر انډیویجول د هر انډیویجول اډینس هغه دغه چې کوم سټایل دی دغه چې کوم لیول اف انډرسټینډینګ دی دغه میټ کول لپاره د سوشل میډیا چې دا به ډېر غټ کردار ادا کوي مین سټریم میډیا هغه فرض کړه کراچۍ ریپورټر دغه زمان لوکل خبر چې هغه صحیح نشي کور کولی نو زه د هر ځای کې زه دا خبرې زه په دغه سره وایم په دلیل سره وایم چې زموږ د سوشل میډیا کې چې څومره جرنلستان دي هغو له پکار ده چې هغه خو پروفیشنل ټریننګ د دې واخلي میډیا به زه څنګه استعمالوم خبر کم انګل چې دی هغه د زمانو سوسایټۍ لپاره ضروري دی د خبر ریلیونسي پروکسیمیټي او امپیکټ چې دی دا کتل غواړي د هغې نه بعد چې د خبر ځکه فیوچر چې دی فیوچر د مین سټریم میډیا دی خو دغه چې دی دا به اورلیپ کوي د چې کوم سوشل میډیا دی دا به اورلیپ کوي ځکه چې د دې سوشل میډیا کې یو کس سره په لکاو په کروڑو اډینس دي هغه په یو ټایم باندې په یو کلیک باندې هغه خپل 15-16 لکه فالوورز یا پیج لایک کړي یا په ټویټر باندې دغه فالوورز یا سبسکرایبر د چا سره 15 لک شپږ لک سبسکرایبرز نو هغه 15-16 لک ته هغه په یو کلیک باندې هغه میسج چې دی هغه رسوي مطلب دا دی چې دا سوشل میډیا یو کس چې دی به د خلکو په ذهنونو باندې هغه قبضه چې دی هغه ډېر زر کولی شي لکه زما سره فرض کا 10,000 کسانی او زه انفارمیشن زر ولیږم او هغه ته دویم کس انفارمیشن کې دا یو د دې دا گیم چې دا ډېر یو انټرسټینګ گیم دی چې کله انفارمیشن یو کس ته لاول چا ورسو دا هغه په ذهن کې هغه لولنې انفارمیشن کلیک کیږي هغه ایکسپټ کوي دویم چې کم کس انفارمیشن ورکوي نو هغه انفارمیشن د صحیح ثابتولو لپاره به هغه صحیح آرګومنټ ورکوي نو ډېر پیرې هغه جرنلستان چې دی به هغې کې کامیاب نشي نو هغه کس نن سبا ته کړلی چې هغه انفارمیشن اکورټ اتنټیک انفارمیشن په ټایم باندې چې دی هغه ډسیمینیټ کړل پبلش یې کړل نو هغه کس چې دی هغه به مخکې کېږي او زه ځکه وایم چې سوشل میډیا چې دا د دې چونکې فالوورز ډېر زیات دي هغه د خلکو ذهن چې دی هغه د یو ایشو باندې ډېر زر رغولی شي نو هغه به د مین سټریم میډیا نه لږ خپل ایکټیو رول پلی کول هغې له پکار وي آنلاین لایف چې دی او ډیجیټل آیډنټیټي موږ ډېر خلک داسې دي چې هغه په یوټیوب باندې ایکسپوز دي په ټویټر باندې ایکسپوز دي په فیسبوک باندې ایکسپوز دي په انسټاګرام باندې ایکسپوز دي ټیک ټاک باندې ایکسپوز دي مطلب دا دی چې د هیڅ کله خپل شناخت چې دی بالکل نشي پټولی دی دا نو چې ما چا سره دوکه وکړه او چاته پته نه لګېده ما چاته ایمیل وکړه ایمیل اډرس مې ډیلیټ کو ایون هغه سسټم مې مات کو چاته پته ونه لګېده دی هیڅ کله بلې خوشپیمۍ کې نه مبتلا کېږي ته چې ډیجیټلی انټرنیټ تھرو تا یو کس ته میسج وکړو که نه هم ته مطلب دا چې ستا پوره ډیټا هغو ته ریکور کول ریټریو کول هغو ته ډېره زیاته اسانه دی زه کله دا خبره وکړم نو ما پورې ملګري خاندي هم خو اوس ډېر لږ وخت بعد موږ خو لکه دا ولیدل که نه چېرې موږ
په انټرنیټ په تھرو باندې موږ په امریکا کې او په انګلند کې زموږ ملګری ناست دا سره موږ مخامخ چیټ کوو چې کوم ځای روان یې موږ ته ځای ښیي چې دا ځای خو لږ وخت بعد چې کوم ټیکنالوژي دا هغه به دا راشي چې موږ په انګلند کې زموږ یو ملګری یي او هغه سره زه د دې ځای کال ورته وکم نو کال به هغه داسې وي چې زه به زما 3D ایمیج چې دی هغه به د هغه په خوا کې د هغه سره روان شي چې کله دا 3D ایمیج دا سره روان شو زه هغه ته وایم چې هلکه د پلانې سټور دی راچې ځو ورته صحیح ده نو خو به ځان ته دروازه کولاوی څنګه چې موږ پرې کارټونانو کې ګورو هغه په دیوال کې چې هغه دغه واوړي هغه پیری چې هغه دیوال کې واوړي دغه شانتې زما هغه 3D ایمیج چې دی ما ته به د دروازې ضرورت نه وي زه به ډایرکټ په هغه دروازه وننوځم نو زه د دروازه کې وننوځم نو زه به د ده سره دا ډسکشن کوم دی به ما اوري او زه به دی اورم دی چې څه یې هغه به زه هم وینم په 7D اوس چې نوي کوم ټیکنالوژي 7D پکې راغلې ده لکه زه به 4-5 طرفه له پاسه لاندې 7 اسپیکټ کم یو راځي خو 4-5 شپږ خو 7D چې کوم نوي ټیکنالوژي ده هغې په دغه باندې په مدد باندې زه هغه چې کم ځایونو ته ګوري هغه به زه هم کتی شم انټرسټینګ خبره پکې سره دا چې کوم پوینټ ما تاسو ته ویل هغه دا دی چې کله دا زما ملګری هلته کې یو کوټ راواخلي او کوټ وګوري که نه چېرې د پوستوالی څنګه دی زه به دلته کې ناست یم په پاکستان کې به زه د هغې هغه لمس نه دی هغه پوستوالی چې دی به زه دلته کې محسوسوم دویم چې کوم انټرسټینګ خبره ده هغه انټرسټینګ خبره مې دا کوله چې کله تاسو په امریکا کې زما ملګری زه راسره 3D ایمیج تھرو زه راسره لګیا یم چکر ورسره لګوم زه یو سټور ته لاړ شم دا خبره زمونږ ذهن اوس نه مني ځکه څنګه چې څنګه انټرنیټ نه منله هغه به هلته کې یو سپری چې دی پرفیوم باډي سپری هغه به ځان ته ولګوي د هغې هغه سمیل به هغه هلته هم محسوسوي او هغه سمیل به زه دومره 1000 کیلومتره لرې چې به زه دلته هم محسوسوم اوس دا زموږ ذهن نه مني څنګه چې زموږ انټرنیټ ذهن نه مني چې موږ یو بل سره خامخ خبرې وکړو خو لږ وخت بعد چې دغه ټیکنالوژي به دلته کې راشي موږ په خپله دلته کې موږ ته به بیا مارکیټ تلو ته ضرورت به نه وي موږ به هلته کې چې فرض کړه سبزي اخلو سبزي هغه تازهوالی چې دا به موږ محسوسولی شو د غوښې تازهوالی به موږ محسوسولی شو که یار دا غوښه راله پیک که او زما کور ته ډیلیوري ماته وکړه نو ټوله دنیا چې ده انشاءالله ډیجیټل شوې ده موږ آنلاین اویلیبل یو او آنلاین چې دی هر څه موږ پرچیز به کولی شو آنلاین زموږ تقریبا د کرنسي به هم زموږ ټول آنلاین شي موږ ټول کریډټ کارډ په تھرو یا په تمب امپریشن باندې به موږ ټول خپل پیمنټ پکو او فیوچر چې دی دا د دې دی انشاءالله که داسې څه کوېسچن وي د دې سوشل میډیا د یوزیج په باره کې یا د متعلق تاسو نور څه معلومات کول غواړئ کیدای شي ما خبرې رسې مخکې وروستو کړي نو تاسو کولی شئ چې ما ته په کومنټ کې کوېسچن وکړئ موږ انشاءالله کوشش کوو چې د هغې جواب تاسو ته درکړو ډېره مننه دا دې څه ولیکل